د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د مقاومت لپاره د چا اجازې ته اړتیا نه لرو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي، موږ چې هر څه کوو به د هیڅ چا اجازې ته اړتیا نه لرو او نه به له چا نه اجازه واخلو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو ځل بیا په غوسه شوی او غواړي چې د طالبانو خلاف مقاومت لپاره کورنۍ او بهرنۍ اجازې ته اړتیا نه لري. هغه ویلي، زه هیڅ چا اجازې ته اړتیا نه لرم او د طالبانو پر وړاندې به جګړه کوم. دغه مې د پلان نقش دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود چې تازه روسانو مسکو ته وربللی و او اوس بیرته وینا ته ستون شوی ترڅو د طالب د مخالفینو په غونډه کې برخه واخلي. ښاغلي احمد مسعود د وینا د غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي چې د طالبانو خلاف مقاومت لپاره کورنۍ او بهرنۍ اجازه ته اړتیا نه لري. د مسعود په خبره د طالبانو پر وړاندې مقاومت مقدسه چاره ده. او بیا له بلې خوا د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د اسرائیلو نه د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود چې دا مهال په فرانسه کې د یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، په افغانستان کې غواړم چې جګړې ته دوام ورکړم. د اسرائیلو په ګډون له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه کوم، د ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کوم چې زموږ سره کومک وکړي او زموږ سره لاس یو کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.